په دا خپل کاروبار کې روزمره ژوندون کې د نرمۍ څخه ډېر کار واخله. په اسلام کې نرمي ډېره ستایل شوې ده. کوم کس چې د شفقت او د نرمي عادت ولري، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کس ډېر ستاینه کړې. په حدیث کې د دې ډېر ستاینه راغلې، خاص کر هغه تجاران ورونه چې هغوی الحمدلله یو تجارت برابر وي، یو دکانداري برابر وي، روزمره ژوند برابر وي. دلته چې دی د خلکو سره مخامخ کیږي، رنګ خلک راځي، ډېر محتاج خلک سته، ډېر مجبوره خلک سته او ډېر غیرتمند خلک سته چې دا خپل غیرت دا نه برداشي چې دی د خپل محتاجیو چاته شریک کړي. نو په داسې حالات کې د دغه مؤمنانو مسلمانانو سره نرمي کول، شفقت معامله کول، احسان کول، دا ډېر لوی اجر لري. دا به د یو نیکبخته سړي په نصیب الله کړي. موږ خو تجارت کوو، کاروبار کوو، د اکثرو تجارانو دا بد عادت دی چې کوشش یې دا یې څنګه ډېر کړو، خیر میر زه نه کوم. حالانکه دغه تجارت، دغه کاروبار باندې ته خدای پیدا کولی سي، د الله رضا پیدا کولی سي. په دغه تجارت باندې، په دغه کاروبار باندې ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت پیدا کولی سي او جنت هم پیدا کولی سي. لیکن که بخیل کې دی، دا خپل منګولي دي پر د اعمال باندې دا ټینګ نیولي وي، یو وار پې د څه بېلول دا رقم دی لکه د بدن غوښې بېلول. د دې بخل او د دې بخالت نحوست بیخي سخت دی. دا ستا پر ژوند باندې هم ډېر بد اثرات لري. او دا کس الله غندلی دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم غندلی دی. دا کس په کاروبار کې لږ صدقه، لږ احسان، لږ شفقت، لږ نرمي، دا ډېر غټ خبر دی. زموږ ستا په معاشره کې، ما او ستا په معاشره کې داسې کسان موږ لرو چې د ماښام پر ګوله باندې حیرات دي. د ورځې وګټي، هغه ماښام ته وخوري. یو ورځ داسې راغلی چې روزانه یې نه وي کړی، هغه تا ته راسي چې د نن ورځې شی ما ته په قرض راکړه. ته سخت چلن مه ورسره کوه، ته تریو تندی مه ورته نیسه، ته د نرمۍ معامله ورسره وکړه. ته څه خبره یې چې الله ستا په دغه عمل باندې ستا سسونه راضي کېږي او د دې په بدل کې به الله تا ته څه درکوي. ستا په کاروبار کې به برکت نه راځي، ستا په تجارت کې به بیا برکت نه راځي. سبحان الله. حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام صحابه ته یو واقعه بیانوي. یو کس دی قد د زندګي په بدعملۍ تېره کړه، د الله په نافرماني باندې تېره کړه، خو یو عادت یې درلودی. هغه دا چې د یو کس درلودی او دا سړی مالدار و. دې سړي ته چې به کله پوروړي راله، محتاج خلک به راله، ضرورتمند خلک چې به راله او مفلسه خلک به راله، د ده نه به یې خواست وکړي، یو څو روپۍ به یې په قرض ځینې غوښتلې، ده به ورکړي. دا کم کس چې ده درولي هغه ته به یې ویل چې ورسه هغه چا چې د قرض وخت پوره کېږي ورځه، که چا درلودې او ورسره وې په ښه خوشحالي یې درکولې ځینې راواخه، که تنګ دسته و په مشکل کې و بس ورپرېږده یې ځینې راځه. د الله رسول وایي دا سړی مړ سو، د الله حضور ته ورسه، الله پاک جل جلاله ورته وایي څه عمل دې راوړی؟ دی وایي الله بل عمل خو مې نه درلودی، یو دا عمل مې درلودی، ستا د مخلوق سره مې نرمي خوښول، پور مې ورکوی، پیسې مې ورکولې، لیکن برته مې چې مې ځینې اخیستلې سختي مې نه ورسره کوله. الله جل جلاله به وایي چې تا زما د مخلوق سره نرمي کړې ده، زما پر مخلوق باندې رحمېدلې، نن زه پر تا رحمېږم، زه ولاړ سه جنت. دا ښه سودا وي، دا کاروبار، دا پیسې، دا تجارت، په دې باندې ته ډېر څه لاسته راوړلی سې. کوم کس چې شپه ورځ په عبادت ولاړې، هغه دغه ستا کار په دې رقم باندې دومره اجرت، دومره مرتبه لاسته نسي راوړلی کوم چې ته په خپل تجارت کې راوړې. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دې پر هغه بنده باندې ورحمېږي کوم چې په خپل کاروبار کې نرمي کوي. الله دې په هغه بنده باندې ورحمېږي چې په رانیولو او پلورلو کې نرمي کوي. الله دې پر هغه بنده باندې ورحمېږي چې په قرض ورکولو کې نرمي کوي. د الله رحم څونه غټ. نو الله تبارک وتعالی نرمي خوښوي، د خدای پر مخلوق باندې رحمېږي. بیا زموږ اوس ماشاءالله کاروبارونه نسته، تجارت نسته، ډېر خلک دي په ډېر سختو مشکلاتو کې دي. خالي دومره سوچ وکړه چې زه اوس په دغه حالاتو کې وای او ما سره یو چا ښېګڼه کړې وای، زه به څونه خوشحاله سوی وای. ته هم د انسان سره وکړه، دا پټ کړه، چاته بیا مه یادوه.
د دې اجر د دې نتیجه به بیا ته په آخرت کې ووینې بیا به حیران سې چې خدایه تا زما سره څنګه معامله وکړه زما خو دومره امید لا نه و تا زما در امید ډېره زیاته احسان زما سره وکړي زما سره دې د نرمۍ معامله وکړه او بیا به کشکې ما نور هم کړی نور به مې هم کړی خو دا دنیا ده الدنیا مزرعه الاخره دنیا د آخرت دپاره کښت ویې کره به دې کې سختي مه کوه هغه کس الله نه خوښوي چې ترش تندی لري د الله د مخلوق سره سخته رویه کوي سخته معامله کوي دا الله نه خوښوي